السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. فراه او کاپیسا کې د هوانونو بریدونو 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. راپورونه وایي چې دولت پلوه ځواکونو د فراه ولایت په فرارود او د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د هوانونو په بریدونو کې ولسي خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اړولي دي. خبر زیاتوي تېره شپه د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند پرتو کلیو باندې د دولتي عسکرو لخوا د ډیسي توپونو او هوانونو ډزې شوې چې ځینې یې پر کورونو، دوکانونو او نورې پر یوه دیني مدرسې لګېدلې دي. ځایي خلک وایي څو هوانونه چې پر یوه کلیواله مدرسه لګېدلي وو په ترڅ کې د مدرسې استاد مولوي عبدالباري او 2 تنه تنکي حافظان په شهادت رسولي او یو بل تن یې ژوبل کړی دی. بیګا شپه د فراه ولایت فرارود ولسوالۍ په اړوند کلي باندې د اجر دشمن عسکرو په ګڼ شمېر کې هوانونه وویشتل چې یو هوان د فرارود ولسوالۍ اړوند تودنک د میانجوی په سیمه کې د حافظ صاحب عبدالقیوم مدرسې کې لګېدلی او پایله کې 3 تنه حافظان په شهادت رسېدلي دي. په سیمه کې ولسي خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي. همدغه یو تن حافظ شهید د همدغه 3 تنو حافظانو له جملې څخه دی چې تاسو یې ویناستئ. د خلکو په وینا ځینې هوانونه د ولسوالۍ پر بازار هم لګېدلي چې له امله یې 2 دوکانونه په بشپړه توګه سوځېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. کانونه تخریب شوي دي چې ګڼ مالي تلفات یې ولسي خلکو ته اړولي. دا دوکان د چا دی؟ دا د کسین. دا څه پسې دی؟ په څه شی اور اخیستی؟ تاوان راوستي په شرمشر. چا راغورځولی و؟ حکومت. د حکومت لخوا ولسوالۍ کار کړي و نه دی؟ نور دوکانو ته هم تاوان رسېدلی؟ یو بغل اخوا بیا له کاپیسا ولایت نه خبرونه وایي چې تېره ورځ د یاد ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند محب خیلو سیمه کې افغان ځواکونو د ملکي خلکو د واده په مراسمو د هوان مرمۍ ویشتلي چې له امله یې د 2 ښځو او 2 ماشومانو په شمول 9 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې په هممهاله توګه د ملي امنیت شورا او کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې ګواکې په لوی لاس ملکي وګړي پنهکه کوي.